سفر د ژوند په اوږدو کې خوندورې خاطرې راپرېږدي. د سفر مهمه ګټه دا ده چې موږ د نورو سیمو او هیوادونو له خلکو، فرهنګ او ارزښتونو سره آشنا کوي. خو دا اړینه ده چې د یو ښه او محفوظ سفر لپاره باید ځینو ټکو ته پام وکړو. په دې ویډیو کې مو هڅه کړې ده چې تاسو ته د سفر اړوند ځینې لارښوونې چمتو کړو. روغتیایي سپارښتنې: د خوړو په برابرولو او همدارنګه د رستورانتونو په انتخاب کې ډیر دقیق اوسئ. په ځانګړې توګه هغه هوټلونه او رستورانتونه چې په لویو لارو کې موقعیت لري. په اوږدو سفرونو کې داسې خواړه له ځان سره واخلئ چې ژر نه خرابېږي، ځکه کېدای شي تاسو ډیر ځله خوړو ته اړتیا پیدا کړئ او که خراب خواړه وخورئ ستاسو روغتیا ننګولی شي. د څښلو پاکې اوبه له ځان سره ولرئ. د لارې په اوږدو کې کېدای شي ځینو ځایونو کې اوبه پیدا کړئ، خو داسې اوبه چې سر یې لوڅ وي هیڅکله مه څښئ. ضد عفوني مایع او یا هم صابون له ځان سره ولرئ. که ستاسو لاس له سیټ او یا د ګاډي له نورو برخو سره ولګېږي، په صابون او ضد عفوني مایع یې ومینځئ. دا کار ستاسو روغتیا ډاډمنوي. له چټلو ځایونو سره مو د لاس لګېدو ته پام وکړئ. کوښښ وکړئ پاک ځای وټاکئ. که بیا هم ستاسو لاس خیرنېږي، په اوبو او صابون یې پرېمینځئ. هغو سیمو ته چې وایرسي ناروغۍ پکې خپاره شوي وي مه ورځئ. که کار مو اړین وي، کوښښ وکړئ بازار او ګڼه ګوڼه ځایونو ته له ورتګ څخه ډډه وکړئ. که د کرونا په څیر ناروغۍ ګډې وي، ماسک واچوئ او ټولنیز واټن په پام کې ولرئ. د موټر چلولو اړوند لارښوونې: د یو محفوظ سفر لپاره اړینه ده چې مناسبه لاره وټاکو. نو که تاسو کومې سیمې ته ځئ، د ګوګل میپ له لارې یې عمومي واټونه او سړکونه په نښه کولی شئ. په هغه ورځو کې چې عمومي وضعیت او یا هم د هوا حالت ښه نه وي، سفر مه کوئ. په لاره کې ترافیکي اشارو او قوانینو ته پوره پاملرنه ولرئ. ګنې له خطرناکو ستونزو او پیښو سره مخ کېدای شي. که بې خوبه یې، هیڅکله موټر مه چلوئ. د شپې لخوا د موټر چلوونکو د سترګو دید کمزوری کیږي، نو د سفر لپاره بهترین وخت ورځ وي. د چټک تګ څخه ډډه وکړئ. کوښښ وکړئ چې مناسبه چټکتیا ولرئ. دا مه هېروئ چې ناوخته رسیدل له نه رسیدو څخه غوره ده. د موخې اړوند اړین ټکي: وړاندې له سفر څخه باید بشپړ معلومات پیدا کړئ. د سیمې د خلکو او کلتور په اړه وپوښتئ، ترڅو له کومې ستونزې سره مخ نشئ. ممکن ستاسو عادي رفتار به په بله سیمه کې بد وګڼل شي. که داسې سیمې ته ځئ چې د خلکو ژبه بدله وي، نو کوښښ وکړئ ځینې عام کارېدونکي الفاظ زده کړئ. د ستونزو په وخت کې ډیره مرسته درسره کولی شي. د ځای د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړئ. مه هېروئ چې ستاسو ژوند له هر څه ډیر مهم دی. که غواړئ د شپې چکر ووهئ، حتما د سیمې یو لارښود له ځان سره ولرئ، ترڅو سمه لارښوونه مو وکړي او له خطراتو مو خبر کړي.